په دې یو شعر باندې کامران طارق صاحب ته بلنه ورکوم چې لکه چمن کې سره ګلان نه وي مزه نه کوي لکه چمن کې سره ګلان نه وي مزه نه کوي چې په محفل کې شاعران نه وي مزه نه کوي. واه واه په دې شعر باندې کامران طارق صاحب ته بلنه ده چې موږ خپل کلام واورو. ډېر مننه ناظم خلیل صاحب، ستاسو اجرې ته رالم، ډېر خوشحاله یم ستاسو درڅنګ په دې بیمارۍ کې تاسو چې کوم دی موږ له دومره ټیم راوایسته، دومره مینه او خلوص مو راکړی. یو غزل وایي چې هوسۍ لکه راګیره کړي ښکاریان په یو ځنګل کې، هم دکه شانتې درد اشنا پکار دی په غزل کې. هوسۍ لکه راګیره کړي ښکاریان په یو ځنګل کې، هم دکه شانتې درد اشنا پکار دی په غزل کې. او زما په زړه کې ناست یې جانه داسې پکې اوسه باچا د سلطنت لکه چې ناست وي په محل کې. مننه. او زما په زړه کې ناست یې جانه داسې پکې اوسه باچا د سلطنت لکه چې ناست وي په محل کې. او په واورو کې زنځیر او بیا هغه د پاسه شمې، سپین مخ او تورې زلفې او سره ګلونه په اوربل کې. او مننه. او په ګل باندې مین وي او په زړه وینو یې ساتي، والله ډېر مې خوښېږي د عادت په یو بلبل کې. مننه. او په ګل باندې مین وي او په زړه وینو یې ساتي، والله ډېر مې خوښېږي د عادت په یو بلبل کې. او د مینې په بدل کې مینه دا عامه کیسه ده، کنزل جواب چې ورنه کې هیڅ چاته په کنزل کې. او مننه. او تاو خامخا را رسي په مثال د یو وجود یو چې کله هم څوک وکړي دماکه په خوږ کابل کې. تاو خامخا را رسي په مثال د یو وجود یو چې کله هم څوک وکړي دماکه په خوږ کابل کې. او دشمن مې خدای زیر کړی د ایمان په طاقت داسې کشمیر کې جنګېدلی یم که یاره په کارګل کې. او مننه. او غږېږمه خو غلی شم یو خوف را باندې راشي چې کله مې جانان راشي چې کله مې جانان مخې له راشي په محفل کې. او غلبیل ویل کوزې ته چې په تا کې دوه سوري دي، په خپله ټول سوری دی خو که سوچ وکړي ځان خپل کړي. مننه. او غلبیل کوزې ته ویل چې په تا کې دوه سوري دي، په خپله ټول سوری دی خو که سوچ وکړي ځان خپل کې. او د ښار د جینکو د مصنوعي ښایست منمه ټول تت چې خو چې راشي کلیواله په چارګل کې. او مننه. او پنجاب کې همیشه بچي رسیږي خپل منزل ته، او تالشه پښتانه بچي اکثر مري په مزل کې. مننه.